سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. له یو نیم ساعت راهیسې د ننګرهار په مرکز کې د پوهنې ریاست اړوند په ښاري مدیریت ودانۍ کې د افغان ځواکونو او بریدګرو ترمنځ جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي ویاند وایي په دې پیښه کې تر اوسه 4 تنه ټپیان شوي او د یوه روغتیایي وضعیت ډېر نازکه دی. تر اوسه د بریدګرو د شمېر په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په ډاګه شوي چې افغان ځواکونه هڅې کوي څو بریدګر له منځه یوسي. د جلال آباد ښار 15 ناحیې اړوند د پوهنې ریاست ښاري مدیریت باندې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې تروریستي وسلوال برید شوی دی. امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي، د پیښې له ځایه حوزوي روغتون ته 4 ټپیان لیږدول شوي. د یوه تن حالات نازک دی. پیښه نور زیان هم لري. امنیتي ځواکونه په خپل تکتیکي ډول باندې عملیات پیل کړي تر څو هم هغه کسان چې په پوهنې مدیریت کې دننه بند پاتې دي هغوی په خوندي ډول وژغوري او تروریستان له منځه یوسي. په فراه کې د یوې چاودنې له امله 4 ولسي وګړي ووژل شول. دغه پیښه نن سهار نږدې 7 بجې د خاک سفید ولسوالۍ په خوست سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو مازه موټر چې په یو واده کې د ګډون په موخه فراه ښار ته روان و په یو ځای پر ځای شوي مانور برابر شو. د فراه د والي ویاند ناصر مهري وایي په وژل شویو کسانو کې 2 مېرمنې او په ټپیانو کې 1 ماشوم شامل دي. د کندوز ښار په بلکو سیمه کې د طالبانو برید په شا وتنبول شو. دغه پیښه نن سهار وختي نږدې 4 بجې هغه مهال ترسره شوه چې یو شمېر طالبانو په یاده سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني زیاتوي په دې نښته کې 3 بریدګر وژل شوي او یو دولتي سرتیری هم ټپي شوی دی. گروه مخالفین ساعت 4 صبح امروز بالای پست‌های پلیس محلی ساحه بلاکول حملات تهاجمیش را اندازی نموده بودند که در نتیجه با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند و با رسیدن نیروهای کمکی مخالفین از ساحه متحرک شدند و 3 تن از مخالفین در جریان درگیری کشته شدند و 1 تن جسدشان به دست نیروهای امنیتی افتاده. متاسفانه 1 تن از نیروهای امنیتی ما شدیدا مجروح شده. د افغانستان د سولې په تړاو د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو د 2 ورځنۍ ناستې 2مه ورځ نن د سعودي عربستان په مکې ښار کې ترسره کیږي. په پرونۍ ناستې کې د افغانستان جګړه فتنه بلل شوې او ټاکل شوې د نن ورځې په پای کې د افغانستان د جګړې او سولې په اړه یوه اعلامیه هم خپره شي. د ویل ده چې په دې ناستې کې د 30 هیوادونو او یو شمېر اسلامي ټولنو استازي ګډون لري. د لوګر اوسیدونکي له افغان حکومت، قومي مشرانو او طالبانو غوښتي چې په ګډه په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې راپورته شوې ستونزې حل کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د لوګر د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا 13 ورځ د پلعلم ښار په شولک سیمه کې یو ښوونځی چې د 200 نجونو په ګډون شاوخوا 400 زده کوونکو پکې زده کړې کولې د نامعلومو کسانو لوري وسوځول شو. دا په داسې حال کې ده چې له یوې اونۍ راهیسې د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې 9 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي او 15,000 زده کوونکي له 4 میاشتنۍ ازموینې پاتې شوي دي. او د زابل یو شمېر اوسیدونکو د افغان دولت له لوري د خپلسرو وسلوالو د نیولو د هڅو ملاتړ وکړ. دوی 13 ورځ په کلات ښار کې په یوې راټولېدنه کې له ولسمشره وغوښتل چې دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په دې وروستیو ورځو کې له فاریاب، ارزګان او فراه ولایتونو 3 کسان د قانون ماتونې په تور نیولي او د زیات څېړنو په موخه پلازمینې کابل ته لیږدول شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.